که چېرته د بغل له خوا نه یا د څنګ له خوا نه د مېرمنې سره سیکس یا کوروالی کوئ نو خپلې هګۍ لاس کې حتما ورکړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ. مننه. که د بغل له خوا نه یا د څنګ له خوا نه یا په یو اړخ باندې کوروالی کوئ نو کولی شئ خپلې هګۍ مېرمنې ته لاس کې ورکړئ. هغه تخمدانې چې ستاسو ذکر پورې ځوړندې وي کولی شئ دغه دوه توپونه خپلې مېرمنې ته لاس کې ورکړئ. د دې تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې دغه دوه ګټې لري. لومړی، ستاسو د جنسي قوت زیاتوالی راولي، یعنې په بدن کې مو د ټایمینګ نتیجه زیاتوي. کوم خلک چې په کوروالي کې زر انزال کېږي نو دغه کولی شي چې خپلې مېرمنې ته دغه هګۍ لاس کې ورکړي تر څو مساج یې کړي او 10 دقیقې فشار ورکړي. د فشار ورکولو سره سره د مېرمنې خوند هم را زیاتېږي، شوق هم راځي. او بل دا چې کله مېرمن نه انزال کېږي نو دغه خپلې کوتکې لاندې چې کومې هګۍ دي دغه لاس کې ورکړي او د 10 دقیقو پورې مساج کړي، ځکه چې مېرمنه د دغه څخه مساج ورکولو څخه هم خوند اخلي او په شوق کې راځي. کومې مېرمن چې زر نه انزال کېږي کولی شي تاسو دغه دوه هګۍ لاس کې ورکړي تر څو تاسو سره مساج کړي او د مېرمنې سره د بغل له خوا نه د شا له خوا نه بیا یو ځای شئ او کوروالي څخه خوند واخلئ. تر ټولو بهترینه طریقه دا هم ګڼل کېږي چې مېرمنه په دغه طریقه کې ډېر زیات خوند هم اخلي. او بل داسې چې کومې مېرمنې د شا له خوا نه ورسره په اړخ باندې یو ځای شي نو که کوم ټیم دوی زر نه انزال کېږي په دغه وخت کې دوی کولی شي زر انزال شي او خوند هم زیات واخلي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.